ګل وطن افغانستان دی او زه د اریوب ځاځي ولسوالۍ سپینې شګې سیمې ته راغلم. جګرم دی جګر نه پخړی جګر دی د جګر نه چې ډېر مینوال هم لري دلته راځي. ځینې خلک دلته دي د چاپېریال ساتنه بیخي کوي نه. دونه یې موږ دا خواست داسې راځي دا د خپل چاپېریال ساتنه وکړي. کال په کال د ځنګلونه چې دي دا وده کوي، ښه کېږي، یا ښکلا او دغه ځای ته نور هم ورکوي. به ولایت پکتیای زیبا خوش آمدید به اریوب ځاځی. کباب قندوز است. اینا دیگه شما یک نشان ای به ما دیگه توفه باشه. توفه نه. بس په دې سړه وا کې دا بیا ځان ته خوند لري.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. د سنرایز افغانستان لیدونکو هیله د ټولو روغ جوړ او خوشحاله اوسئ. سباون مومند یو ځل بیا ستاسو په درانه چوپړ کې په جنتي وطن کې افغانستان کې حاضر یم. لیدونکو لکه څنګه چې تاسو په تصویر کې ولیدل له پیله تر دې شیبې پورې بیلابیل انځورونه د لارې موږ د کابل له ښار څخه حرکت وکړو او راغلو د افغانستان ښکلي پکتیا ولایت ته. او د پکتیا ولایت نو تاسو خپله ښه پوهیږئ چې په نښترو کې ځانګړی نوم لري. نو دغسې د پکتیا د غرونو نښترو په اړه ما ډېره اورېدلي، تاسو به م اورېدلي وي. او دا دی نن تاسو ته غواړم چې ښکار کړم او راغلی یم پوهیږئ د اریوب ځاځیو ولسوالۍ ته. تقریبا 5 نیم ساعته مزل موږ د کابل له ښار څخه وکړو تر اریوب ځاځیو پورې. او لارم ګرچې ځینو ځایونو کې سمه وه او ځینو ځایونو کې کچه وه، خرابه وه، ځکه لږ ناوخته راورسېدو. نو هدف مې همدا د اریوب ځاځیو ولسوالۍ وه، بیا خصوصا دغه د ښکلاو څخه ډکه سیمه او دغه غرونه چې تاسو په تصویر کې اوس مهال وینئ. نو خاص د همدې لپاره راغلم چې دغه ښکلا له تاسو سره شریکه کړم. هغه هیوادوال چې له دغې ښکلا څخه له دې طبیعي عجایبو څخه خبر نه دي، هغوی هم خبر کړم او دغه تازه انځورونه د اریوب ځاځیو ورته وړاندې کړم. نو دلته بیلابیلې تفریحي سیمې دي په دې اریوب ځاځیو کې، او خصوصا دغه سیمه نو نه پوهېږم د سپینې شګې په نامه لکه چې یادېږي، د سپینې شګې په نامه یادېږي. او زیاتره خلک بیا په اوړي موسم کې دلته د چکر میلو لپاره راځي. دا ځکه چې دلته بیا نو هوا ماشاءالله ډېره ښایسته نرمه او ملایمه وي. اوس نو هوا لږه سړه شوې هم ده او د دې نښترو رنګ لږ تت شوی دی. خو کله چې په سریلي موسم کې راشو او د دې ترڅنګ بارانه موسم کې چې کله باران ورېدلی وي او اسمان بیا شین شي، دغسې نیمه ورېځ وي، بیا دا سیمه ځانګړې ښکلا لري. دلته زیاتره ځوانان، مشران، کشران، حتی فامیلونه، کورنۍ هم د چکر او میلو لپاره له بیلابیلو ولایتونو خصوصا له کابل څخه راځي. او هڅه به وکړم چې له خپلو هغو هیوادوالو سره دلته خبرې اترې ولرم چې د چکر او میلو لپاره د پکتیا اریوب ځاځیو دې ښکلې منظرو ته راغلي دي. نو پیل کې تاسو یو څو ښکلي انځورونه در سره وګورئ، زه له تاسو سره یم او دا ښکلاوې به لا نورې تاسو ته ښکار کړم.
تاسو د جنتي وطن ښکلی انځور وینئ او د دې ترڅنګ د پکتیا ولایت غرونه نښترې او دلته ګل ګل ځوانان ولاړ دي. له دوی سره به خبرې اترې ولرم. السلام علیکم. وروره جوړ په خیر تازه تکړه. ستړي مشي جوړ په خیر تازه تکړه. ستړی مشي جوړې په خیر. ستړی مشي جوړې په خیر. صحت مو ښه دی؟ ستړی مشي څنګه یې؟ صحت دې ښه دی؟ چکر دې ووهه؟ ښه سر خوځې خبرې نه کوې. بس دلته منځ کې به زه ودرېږم که اجازه مې. څنګه وروره صحت دې ښه دی؟ وخت ساعت ژوند په خیر تېرېږي؟ الحمدلله تاسو الله طبیعت دې ښه ده ښه خو د الله فضل دی شکر دی. په خیر راغلی یې ایوب زازۍ ورته. خیر اوسې مننه. زما نوم لطیف الله ده د کابل ولایت د خاک جبار ولسوالۍ او دلته له ملګرو سره چکر ته راغلي یو. عبدالمالک خان ده چې د دې منطقې ده او عزیز خان ده چې د دې منطقې ده او امین ده چې د پکتیا ده د احمد ابا ولسوالۍ ده. د ملګریو سره چکر ته راغلي یو. ښه ډېر ښه خوشحاله شو په لیدو مو. ستاسو اول ځل دی راځئ ایوب زازۍ ورته؟ زموږ خو دویم ځل ده. دویم یو ځل ځل دی. مخکې هم راغلي یو ملګرو سره همدغه یو درې ملګریو سره او نن بیا سره یو ځای سوي یو چکر طرف ته راغلل. ډېر ښه ماشاءالله. څنګه خوند مو واخیسته؟ کله راغلي وئ نن که نه پرون؟ والله ماشاءالله وطن خو ډېر ښکلی ده او بیا داسې طبیعي سیمو کې چې ګرځي بیخي نور هغه مزه ډېره لري. موږ خو والله سهار راغلي یو. زه پخپله پرون راغلم. دوی دلته شارینه کې وو. پرون راغلم سهار چې راغلي یو. دا تر اوسه پورې دلته د چکر وو. ښه ډېر ښه. ساعت تېر سو. اخوا ته ورغلي وئ سپینه شګه چې ورته سپینه شګه خواته ورغلي یو. بس دېګه موږ ملګري وو نور هم را سره هغوی لاړل. بس دې خوا ته هم چکر راووهم یو څو عکس سره واخ. ښه دیګه مو کړو. په دې سړه هوا کې مو څه پخه کړي وو؟ نن خو درې څلور رقمه شیان هم پاخه وو. دې ملګري مو جګر پوخو او دې ملګري مو سیخ کباب پوخو. ما هغسې یو روش هم پخ کړی. ډېر ښه. بس مزې خو تاسو وکړې اصل کې. والله بس مزې ښې وې ګزاره کوي. بس ښه دی. خدای مو تل په مزو کې لره خوشحاله اوسئ. ډېره مننه وروره. تاسو بیا هم ستړي مه شئ. جوړ په خیر. ګر چې ورور ستاسو په اړه معلومات ورکړل تاسو خپله د ایوب زازۍ وئ؟ مونږ د پکتیا څمکنۍ ولسوالۍ. ښه څمکنۍ وو. یعنې ایوب زازي او څمکني نو څنګ تر څنګ دي. ډېر لرې سیمې نه دي. نږدې ولسوالۍ دي. ډېر ښه. څنګه ستاسو بیا لومړی ځل خو به نه وي حتمن به بار بار راغلي یې ایوب ته او د دې تر څنګ لومړی ځل مو چې دلته سفر کړی و څومره وخت مخکې و؟ یو تقریبا 15 کاله مخکې راغلی وو. 15 کاله مخکې په شپو کې راغلی وو. لومړي ځل باندې. لومړي ځل لپاره بیا هم ستړی مه شئ. مننه جوړ سئ. سلامونه تاسو ته او ملګرو ته. او زه د ایوب زازۍ ولسوالۍ همدغې ولسوالۍ هم د لیهلي کلي اوسېدونکی یم. ډېر ښه. دا د دوستانو اصلي کس مو اوس را پیدا کړو. خپله د علي خیلو کلي اوسېدونکی. ډېر ښه. خپله څو کلن یې؟ خپله به 25 کلن یم. 25 کلن. او د دې تر څنګ د دې په اړه که راته ووایئ چې لومړي ځل دغې طبیعي سیمې ته څومره کلونه وړاندې راغلی؟ او لکه مونږ خو همدغه منطقه ده او ملګري چې راشي لکه دا نن چې راغلي دي او بیا مونږ په خوشحالي ویا چې نور هم راشي او دا هغه چې ښکلا چې دی دا ځي ته نور ښکلا ورکړي او همدا مو ځای دی او راځو چې ملګري راشي ورسره راځو. کوچنیوالي کې چې د دا ځای لیدلی څومره به دې عمر؟ یاره 8 کالو به هم چې دا ځای مې لیدلی. 8 کلونو وې تقریبا داسې 20 کاله شاوخوا مخکې که نه؟ همداسې دی. هغې وخت کې څه توپیر د هغه وخت سره وینې دلته په دې سیمه کې په دې برخه کې؟ خو لکه مخکې چې و دغه سړک چې و که نه د خامه و اوس پوخ شوی دی او ډېر کارونه شوي چې لکه دغه نښترونه چې دي مخکې ډېر واړه واړه وو او داسې ګڼ ځنګل نه و او کال په کال د ځنګلونه چې دي دا وده کوي ښه کېږي ښکلا او دغه ځای ته نور هم ورکوي وخي هم نه او بس خدای دې وکړي چې دغه ځنګل همداسې نور هم پاتې شي چې ښه ښکلا بس دغه ښه خبره ده چې کټ نه شي یا پرې نه شي دا ونې د دې تر څنګ ونه وهل شي دغه لویه خبره ده او دا نور څه خپله طبیعي راشنه شوي دي دا به طبیعي راشنه شوي دي او مخکې کالو کې لکه د پخوا وخت کې که حکومت لږ لږ کرلي نوره طبیعي راشنه شوي دي دغه. او دغه سړک څومره وخت وړاندې جوړ شوی و؟ دا به لکه داسې دقیق نیټه ولکه ته معلومه وي خو داسې ده چې 8 کاله بې وتلي وي دغه خو دغه ځینه چې دی دغه احمد خیلو ولسوالۍ نه تر ایوب د زازۍ ولسوالۍ پورې که نه
او دغه پورې دا سړک چې دی ډېر خراب دی خامه دی او موږ د حکومت نه دغه هیله کوو چې دغه سړک روغ کې او مطلب بیا ورغول شي که نه هغه ځای چې دی دغه شیلبین چې دلته راځي او هغه ډېر په تکلیف وي ګردونه وي او خلک په تکلیف کېږي مو حکومت ته بیا دغه خواهش دی چې د سړک ته توجه وکړي چې پوخ یې کړي بالکل بس زما هم دغه هیله ده چې دغه سړک چې انشاءالله جوړ شي بیا به سیلانیان لا هم ډیر شي دلته او د چکر میلو لپاره راځي او په دغه سیمه کې چې د چا دکانونه دي او دغسې کاروبار دی د دوی دا کاروبار به ورسره ښه شي او دلته وطنوالو ته به هم ګټه ورسیږي او هغه هیوادوالو ته هم چې راځي چکر ته او میلو ته خوندونه بخلي او بالکل دغه سړک چې جوړ شي که نه او سیالبین نور هم دلته راځي زړه ورته ښه کوي او ډېر خلک دغې نه راځي چې هلته ګردونه وي او په تکلیف کېږي همداسې دا او بله بیا لاره لږه اوږده شي که او نه لاره به لږه لنډه شي چې پوخ شي مطلب او اوس خو د خامه سره درته ښیم چې لاره اوږده شوې چې پوخ شي بیا خو لنډېږي بیا خلک بیخي زړه ښه کوي دغې منطقې ته بیا خلک ډېر راځي او ماشاءالله ډېره ښکلی ځای دی طبیعي ځای دی هغه طرف او سپینه شګه چې دی هغه تاسې به انشاءالله تللی وئ بالکل پخوا تللی یم اوس به بیا لاړ شو دوستانو سره انشاءالله به چې تاسې شریک وګورئ هغه ډېر ښکلي ښکلي ځایونه دي بالکل او د دې ترڅنګ زه دې سړک ته حیرانه یم جالبه ده اخوا د ښار له لوري چې راځي که نه بس دا نیمه برخه خرابه ده بیا چې ښه ولسوالۍ نه دا ریو به راتېر شي دې خوا بیا پخه شوې ده او سړک جوړ شوی چې دا څنګه چلو والله بس دا د حکومت کارونه دي نو دغې کې مونږ بیا حکومت نه دا خواهش کوو چې هغه سړک مونږ ته جوړ کړي ډېر مشکلات دي خلکو ته ګردونه وي خلک په تکلیف کېږي زیات او لکه د لرو لرو ولایتونه دلته خلک راځي که نه او مونږ بیا د حکومت نه دغه خواهش کوو هیله نه کوو چې د سړک مونږ ته او پوخ جوړ کړي مطلب انشاءالله بس په همدې هیله او داسې ورور هم څه پیغام لکه چې لري ځینې نوره ستونزې شته چې موږ دولت ته دا خواهش کوو چې دې ته جدي پاملرنه وکړي که د ایوب سپینې شګې کوم طبیعي پارک چې دی کې د مسجد نشتون دی اوبو نشتون دی او هلته سړک چې دی خو هم د بیخي ګردونه هغه خلک چې روشي اکثره خلک مریضان د ځینې واپس کې لاړ شي دغه ستونزې چې دولت باید جدي پاملرنه ورته وکړي ځای ته ځکه دوی عواید ډېر ترلاسه کوي او دلته کوم پاملرنه نه ده شوې ورته همداسې ورځې په هیله چې دغه سهولتونه ټول دلته برابر شي نو دا یو ورور بل پاتې له دې سره به هم یو دوه خبرې ولرو تاسو هم ستړي مه شئ خیر اوسې ورور ته سلام اوسې زه محمد امین د احمد آباد ولسوالۍ اوسېدونکی یم ډېر دلته خو راغلی یم د ملګرو سره چکر ته بس یو څه وخت مخکې م راغلي وو یو پروس کال سږ کال بیا راغلي دغو ملګرو سره بس دلته چکر وایي جمعې مبارکه ورځ ده سپینې شګې ته په لول تللي اوس دې خوا ته راواوښتو بس ډېر ښایسته ځای ده ډېر ښایسته چکر مو وی ورور اشپزي دې مو کړه نن و اشپزي مو وکړه ډېره خوندوره وایي جګر دې پوخ کړی و جګر هم پوخ کړی و ځیګر دې د څه شي نه پوخ کړی و جګر هم د جګر نه هم پوخ کړی و جګر دې د جګر نه البته د څه جګر د پسه جګر د پسه جګر و خوند دې درکړو تا ته که نورو ته نه بس ډېر خوندور ذایقه یې لرله ډېر خوندور جګر و انشاءالله مقصد چې خوند یې درکړی او موسم هم ورته ښه برابر و نه ډېر ښه موسم هم او ډېر ښه ټایم کې موږ راغلي وو ډېر ښه ډېره مننه د ټولو ورونو په استازیتوب به د ورور نه یو پیغام پای کې ولرو هغو لیدونکو ته افغانانو ته چې ټوله نړۍ کې اوس مهال مونږ ګوري څه پیغام څه وینا لري او خصوصا هغو خلکو ته چې تر اوسه اریوبو ته نه دي راغلي د دې منظرو لیدنه یې نه ده کړې مننه خیر اوسې ماشاءالله په افغانستان کې ډېرې ښایسته ښایسته سیمې دي د هغو سیمو څخه د یوه سیمه د اریوب ځاځی نیشنل پارک ده چې ډېر مینوال هم لري دلته راځي ځینې خلک دلته دي د چاپېریال ساتنه بیخي کوي نه دوی نه موږ دا خواست داسې راځي د خپل چاپېریال ساتنه وکړي که وس نه کېږي 50 روپۍ 100 روپۍ د دولت سره کومک وکړي ځینې شیان ضرورتونه دي چې هغه هلته پکار دي باید هغه ترسره سي او موږ او تاسې ټولو خپل کور ده موږ تاسې خدمت ونه کړو موږ تاسې ته نور څوک خدمت نه کوي همداسې ده ډېره مننه تاسې هم ډېره ژوندی اوسئ خوشحاله شو په لیدو مو کور مو ودان ژوندي اوسئ خدای په امان ښه وخت
وطن افغانستان دی او زه د اریوب ځاځیو ولسوالۍ سپینې شګې سیمې ته راغلم. ماشاءالله څه یو ښکلې منظره، څه یو ښکلی انځور تاسو اوس مهال ګورئ او زه له نږدې څخه حس کوم واقعا ډېر زیات خوند راکوي. او دغه منظره نو بیا ځانګړې ده. تاسو ګورئ اخواته سپین غر دی، سپین غر دی چې زیاتره وخت نو هلته واورې پرتې وي او همیشه په دې غره باندې دا سپینې ورېځې ګرځي. او د دې تر څنګ ښکته په دې بل غر کې چې تاسو بیا وینئ نو د نښترو ښایسته شنې زرغونې ونې ښکاري. او دلته په ښکته برخه کې چې تاسو وینئ دا چمنونه، واښه، کبلې او داسې واقعا خوندور تصویر یا انځور یې وړاندې کړی دی. او موږ د ډیورنډ کرښې ته په 100 مترۍ کې و چې تاسو یې په تصویر کې وینئ. اخواته بیا د پښتونخوا پاره چینار دی. نو تاسو ته به دلته لا ډېر انځورونه وړاندې کوو د دې ښکلي اریوب ځاځي او د دې تر څنګ له وطنوالو سره به وګورو. ګرچې اوس نو هوا دلته نسبتا سړه شوې ده، په اوړي موسم کې دلته ډېره ښه نرمه هوا وي او زیاتره خلک د چکر لپاره بیا راځي. خو اوس نو د خلکو تعداد بیا نسبتا کم شوی دی ځکه د ورځو کې نو هوا سړه شوې ده او داسې څو جمعې وروسته شاید بیخي دغه لږ لږ خلک هم دلته معلوم نشي ځکه بیا هوا بیخي ډېره سړیږي او دلته په دې غره باندې نو واورې شروع کیږي. دلته به زه یوه مهمه خبره دغه وکم چې زیاتره خلک خو د چکر او میلو لپاره راځي. حتی خلک له کابله کله له غرمې وروسته حرکت وکړي او ماښام ته دلته ځان رسوي، له خیمو سره راځي، داسې فرشونو او وسایلو سره. خو له بده مرغه سهولتونه دلته نشته د برېښنا او د دې تر څنګ داسې جومات یا هغه لومړني سهولتونه، رستورانتونه، هوټلونه چې خلک پکې شپې تېرې کړي، داسې د اوبو منظم سیستم، د څښاک اوبه. یوازې چې تاسو په تصویر کې اخوا وینئ یو څو داسې کوچني کوچني دوکانونه دي چې هغه خوراکي توکي پلوري لکه کیک او بسکیټ او داسې ځینې پکې چای دموي او په دې وروستیو کې د غذانګوګانې هم دلته راوړل شوي دي. نو په دې هیله چې دې ځای ته پاملرنه وشي او په راتلونکي کې داسې رستورانتونه، هوټلونه او د دې تر څنګ جومات او داسې نور جوړ شي، هغه لومړني سهولتونه د سیلانیانو لپاره چې تر څو هم هیوادوال مو چې چکر او سیل لپاره دلته راځي په خوند سره خپل منظرې او چکر وهي. او د دې تر څنګ حتی بهرنیان هم زه چې څومره خبر یم ډېر کم راځي. که چیرې دغه ټول سهولتونه برابر شي نو بیا به د بهرنیانو شمیر او داسې د خپلو وطنوالو شمیر به دلته ډېر شي. د اریوب ځاځیو ولسوالۍ ده او یو ښکلی موسم دی. مازدیګری دا دی په ختمېدو دی او ماښامې شروع کیدونکی دی. دلته مې تر څنګ دوه ورونه ولاړ دي، له دوی سره به یو څو خبرې اترې ولرم چې دوی د همدې سیمې دي او که نه د بل ځای څخه په چکر راغلي دي. بیا هم ستړي مه شئ وروره، جوړ په خیر، صحت مو ښه دی، زه درته میک نیسم. مننه، خیر اوسې، الله مو خوشحاله کړه. نوم مې ډاکټر محمد بصیر دی، له کابل څخه اریوب ځاځي ولسوالۍ او سپینې شګې ملي پارک ته راغلي یو. ملګري را سره دي، نو دې ملګرو سره یو ځای په چکر راغلي یو. ښه، ډېر ښه. ډاکټر صاحب خپله نو مسؤلیت د ډاکټري دی که نه؟ ډاکټرۍ وظیفه لرئ؟ هو، ډاکټر یو، داخلي اطفال متخصص یم. ماشاءالله، ډېر ښه. خوشحاله شوم په لیدو باندې مو د کابل څخه راغلي یې. لومړی ځل مو دی چې اریوب ځاځیو ته راځئ که نه؟ هو، لومړی ځل مو دی، مخکې نه و راغلي، تر ګردیزه راغلي و، هغه نه مخکې
نه و راغلي. واقعا لږه لاره یې داسې خامه درلودله، لاره کې څه مشکلات و، خو هغه سړیا مو په دې پارک لیدلو سره واقعا بیرته خپل ځای ته راغله او دلته ډېره ښه پروګرام ده وایي انشاءالله. ډېر ښه. او ستاسو لومړی ځل دی چې دلته راغلی؟ لومړی ځل مو. سهار راغلی وای که نه له غرمې وروسته؟ والله مونږ خو پلان نیولی و چې لږ وختي راشو، نو دا چې لاره لږه اوږده شوه او بیا هم ځینې ځایونه وو چې هلته مو څه ودرېدلو، نو دا تقریبا نږدې 3 بجې راورسېدو. څه وایې بیا خو ناوخته رسېدلي یې زموږ په شان. لاره اوږده وه. او د دې تر څنګ لکه چې شپه مو همدلته ده که څنګه؟ یو نو تر 8-9 بجو ناوخته پورې یو انشاءالله. نو کباب روان دی، کباب مو ملګري پخوي، نو کباب مو چې وخوړه بیرته بالاخره بیرته. ډېر ښه. بس دلته ټول ملګري سره راټول شوي او دا د ځینې پکې والیبال کوي، د دې تر څنګ مشران هلته ناست دي او اخواته کباب چمتو کېږي. نو ښه بنډار مو سره جوړ کړی. واقعا ماته خوند راکړو، ځکه زه هم ستاسو لور ته راغلم، ما ویل تاسو سره یو څو خبرې اترې ولرم. والله مو خوشحاله که وخت ناوخته ستاسو یوټیوب نه ستاسو د افغانستان د ښکلاو ویډیوګانې ګورو. ډېره مننه. تعقیبوو. مننه. خیر اوسئ. ژوندی اوسئ. دلته به د ورور سره وغږېږو، بیا هم ستړي مه شئ. جوړ په خیر صحت مو ښه دی. زه درته میک نیسم. پیل کې که ځان وپېژنئ؟ زما نوم ډاکټر مایل خان منګل دی، د پکتیا ولایت اوسیدونکی یم. فعلا د خپلو مرګلو په خوښه باندې چې دوی د پکتیا د ځاځي اریوب د ملي پارک خاص مینوال وو، نو زما څخه یې غوښتنه وکړه او مونږ دا سفر د دوی سره یو ځای بدرګه کوي دلته راغلو. نو مونږ او زمونږ ملګرو د دې طبیعي پارک د دې طبیعي ښکلا څخه خاص خوند واخیست. ډېر ښه. ماشاءالله. او د دې تر څنګ خپله د اریوب ځاځیو ته لومړی ځل دی چې سفر کوي، په چکر راځي که نه مخته هم راغلی وي؟ نه، زه یو ځلې مخکې هم راغلی وم او اوس چې راغلم ډېر وخت کېږي چې دلته نه وم راغلی، او د خپلو نورو ولایتو د زمونږ انډیوالان چې دي د نورو ولایتو د اکثریت، نو د هغوی په خوښه باندې د هغوی د علاقې سره سم دلته راغلو. ټولو د دې سفر نه ډېر خوند واخیست، ډېر خوښ دي. خو بدبختانه باید ووایو چې دغه لاره خامه وه، نو دغسې ملي پارک او دغسې خامه لاره، نو خدای شته دی چې لږ سړی خفه کوي. بالکل. دا لاره باید پخه شوې وای، ځکه دا د مختلفو ولایتو څخه د ډېرو لرې ولایتو څخه خلک راځي، ډېر ستړي وي، نو دغه ستومانۍ تر څنګ چې دلته دا خامه لاره ویني خفه کېږي. نور زمونږ ملګري چې دي د مختلفو ولایتونو څخه دي، خپله د کابل ولایت، لوګر ولایت، د پغمان، د ننګرهار، کونړ، د شمالي ولایتونو، نو د مختلفو کندوز، د مختلفو ولایتونو، د غزني ولایت، ماشاءالله ټول افغانستان مو راجمع کړی او دلته پکتیا ته اریوب ځاځی او ښکلې سیمو ته مو راوړی دی. واقعا دا نو هم ملي یووالی دی او هم د دې تر څنګ یو خوندور چکر. بېشکه چې ملي یووالی دی، او هم ځکه چې زمونږ تاجیک، ازبک ورونی، همداسې پښتانه ورونی ټول یو ځای دلته راغلي. ماشاءالله. ډېر ښه. خوشحاله شو. کور مو ودان. ژوندي اوسئ. بس ډاکټر صاحب ته خپله د کوم ولایت څخه یې؟ زه خپله د لوګر ولایت څخه. لوګر ولایت څخه یې. څنګه کومو ولایتونو ته په چکر په سفر تللی تر اوسه؟ والله مشرقي ولایتونو ته ډېر تللی یم، همدارنګه دې خواته شمالي ولایتونو ته تللی یم، پروان، پنجشیر، همدارنګه بغلان پورې، دې خواته بامیان او بند امیر دې وطن تللی یم. ډېر ملګري چې کله راټولېږي خامخا یو چکر برابرو، نو کوم ملي پارکونه یي، همدارنګه کوم د چکر ځای وي، هغه به مو له خیر هغه ځایونه ګورو. ډېر ښه. او د دې تر څنګ د دې په اړه که راته ووایې دومره ولایتونو ته تللی، کوم یو درته ډېر خوند درکړی دی؟ خوندونه خو هر ولایت جلا جلا خوندونه لري، خو ډېر خوند مو چې اخیستی دی اول کې له مشرقي ولایت کونړ څخه مو ډېر خوند اخیستی دی، ځکه هغه ښې درې لري پورته. بیا مو له دغه درې نه هم خوند اخیستی دی، د ملي پارک څخه بند امیر هم ښه ځای دی. بالکل. ټول افغانستان ښکلی دی. زه خپله چې تقریبا 28 ولایتونو ته تللی یم په افغانستان کې په سفر، نو هر ولایت بیا ځان ته یو ځانګړنه او ښکلا لري. بالکل، هر ولایت ځان ته ښکلا لري، خو
دا چې یو څو ځایونه ملي پارک اعلان شوي دي، یو بل ملګرو سره هم دا وعده کړې چې له خیره نورستان ولایت ته به هم ځو او هغه ځای به هم ګورو انشاءالله. په دې لنډه موده کې ځئ که نه ژمي کې ژمي کې خو هلته واورې ډېرې. بیا ګورو له خیره سوار او جوزا زما هم تاسو ته دغه توصیه ده، مثلا دغه وینا مې ده چې نورستان ته حتماً په چکر لاړ شئ، ځکه هلته هر ولسوالۍ هره سیمه ځان ته ښکلا او دغسې غرونه او نښترې او ځانګړنې لري. او رښتیا هم دا چې زموږ ساحه داسې کلوز د ډاکټران یو خپلو وظیفو دندې کې مشغوله یو، کوم هم داسې یو رخصتي برابره شي، ملګري راټول شي، نو دغسې یو ساحې ته ځو چې هغه رښتیا هم د لیدلو ځای وي، نو حتما داسې یو پلان مو ملګرو سره نیولی دی چې له خیره سره نورستان ولایت ته هم سفر وکړو. ډاکټر صاحب پیروز عاشوري دا د کندوز ولایت ده او ډېر ښایسته کباب پخوي ماشاءالله، ډېر ښه. کندوز کباب پخوی نو. سلام علیکم. خوب هستین؟ بخیر؟ صحتتان خوب است؟ وقت ساعت زندگی بخیر میگذره؟ به ولایت پکتیای زیبا خوش آمدید. باریوب زازی بسیار تشکر، زنده باشین. واقعا اولش خود یک تشکری خاص میکنیم از استادای ما، از بالخصوص از استاد خالد همکار ما و استاد مایل خان و از تمام همکارا و خصوصا از مردم ولایت پکتیا مهمان نواز هستن. بسیار زیاد تشکر میکنیم. تشکر بسیار زیاد. زنده باشین. ببخشین که وقتتان نگرفتیم. چطور رالی؟ خیر کار تکوم یک چند گپ میخوایم ازتان بگیرم. امی دوستایتان خو از کل ولایت هستن ماشاءالله، از ولایت های گوناگون زیبای افغانستان دیگه. چطور دشت ابدان یارا بردی یا نه؟ انشالله این هفته خوب برنامه طوری تنظیم شده بود که ما ولایت پکتیا بیاییم، برای کابل نزدیکتر است، ولی هفته بعدی انشالله پلان 100% برای ولایت کندوز، در شیرخان بندر، در خود امام صاحب، در روزه جان و در خود دشت ابدان بخیر پلان ما است. فعلا به نظر من دشت ابدان خوبم نخواد باشه به چکر. بله فعلا موسمش نیست. فعلا موسم دشت ابدان نیست. از اون خاطر اگه موسم دشت ابدان می بود حتما با جمله دوستان شما رو هم دعوت میکردیم میبردیم. بخیر باشین. برای فعلا اینی کباب کندوز است. اینا دیگه شما یک نوشتان. ای با ما دیگه با ما دیگه توفه باشه. توفه نه. زنده باش. بخیر باشید. تشکر کارتان کنین. نو ډاکټر صاحب ډیره مننه د ټولو ملګرو د ټولو دوستانو په استازیتوب. څه پیغام څه وینا لرئ وطنوالو ته ټوله نړۍ کې مو ګوري؟ ټولو وطنوالو څخه دا غوښتنه او هیله لرم که تاسو وخت پیدا کوو او داسې ملګري راسره غونډېدئ نو حتما ځاځي اریوب ته سپینې شګې ته په چکر راشئ تر څو د دې ښکلاګانو څخه خوند واخلئ او له خپلو ملګرو سره ښه وخت تېر کړئ. ډېره مننه. ژوندي اوسئ. ټول کور مو ودان. دا به بیا وروسته وخورو. دوستانو تاسو د اریوب ځاځي ولسوالۍ دغه د ملي پارک بېلابېلې برخې ولیدلې او بېلابېلې ښکلاوې. نور موږ نشو کولی چې تاسو ته انځورونه واخلو ځکه ماښامې دی او پای کې نو دلته د ورونو سره وغږېدو چې زیاتره ډاکټرانو او د بېلابېلو ولایتونو وظیفې په کابل کې وي او دلته اریوب ځاځیو ته په چکر راغلي وو. بس دغه یې ما ته راډالۍ کړل دا کندوز کباب. د دې خوند به زه وګورم که ګرم نه وي. بس په دې سړه هوا کې دا بیا ځان ته خوند لري. واقعا لکه څنګه چې کندوز کباب نوم لري هماسې خوند هم ځانګړی دی. نو تر بیا مو په لوی او مهربانه خدای سپارم په دې هیله چې ستاسو د ټولو نصیب او قسمت د افغانستان په دغسې ښکلو منظرو او ښکلو سیمو کې اوسي. الله مو مل شه. د خدای په امان. زموږ چینل سبسکرایب او د زنګ بټنه کېکاږئ. له ښکلو ویډیوګانو څخه خوند واخلئ.